السلام علیکم ریحان ټیکنیکل چینل ته ښه راغلاست ګرانو کتونکو. نننۍ ویډیو ډیره مهمه او ډیره معلوماتي ده. ډیرو کسانو غوښتنه کوله چې مونږ د سکرین باندې چې تاسو کوم تصویر وینئ همدا شانته ډیزاین شوي نومونه مونږ څنګه جوړ کړو په خپل نامه باندې، همدا شان چې د کوم تاسو پر سکرین باندې وینئ همدا شانته ښایسته ډیزاین شوي نومونه مونږ څرنګه جوړولی شو. نو دې لپاره ډېره اسانه طریقه ده، خوندوره طریقه ده. ویډیو سکیپ کوئ ما چې پر ویډیو پیل وکړو. مخکې له دې چې پر ویډیو پیل وکړو تاسو ضرور ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل مو که تر اوسه پورې نه وي سبسکرایب کړی چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. رځو د ویډیو په طرف. د دې لپاره ملګرو تاسو لومړی کروم ته راځئ او کروم کې درته ښایم چې څنګه طریقې کېږي. بیا به تاسو ملګرو یو دا ویب سایټ له کروم څخه را ډاونلوډ کوئ، ډېره لنډه اسان ډاونلوډ کېږي. زه تاسو ته طریقې ښیم او له دغه سایټ څخه بیا تاسو دغه یو پروګرام را ډاونلوډ کوئ. په دغه پروګرام کې دغه عکسونه جوړېږي. دا په پلی سټور کې نشته، دا یو ایراني جوړ کړی دی چې په پلی سټور ته یې نه دی ورکړی. دې لپاره لنډه او اسانه طریقه را به شئ تاسو کروم براوزر ته، کروم براوزر به را خلاص کړئ. کله چې تاسو کروم براوزر را خلاص کړئ تاسو په سرچ کې ورته ولیکئ بازار. زه راځم سرچ ته، سرچ کې ورته لیکمه بازار. کله چې تاسو بازار ورته ولیکو او سرچ به یې کړئ موږ ته به یو سایټ را خلاص شي. دغه د بازار په نوم دغه سایټ چې دی دغه به را خلاص شي. پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ، پر همدغه بازار باندې به کلیک وکړئ. له کروم څخه به دغه بازار اپلیکیشن چې دی دغه به را ډاونلوډ کړئ. دغه بازار چې دی دغه د پلی سټور پر اکاونټ دی. په دغه کې سایټونه او اپلیکیشن ایپ یې پکې شتون لري. کله چې تاسو دغه ډول صفحه را خلاصه شوه تاسو بیا سیده راځئ په دا ځای کې ډاونلوډ نشان تاسو ته درکړی وي هغه به ډاونلوډ کړئ. ما خو ډاونلوډ کړی دی، ماته ډاونلوډ نسخه انډراید دایره طریقه دی. کله چې تاسو دغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ کروم څخه بیا به تاسو سیده راځئ همدغه اپلیکیشن ته، لکه ما چې ډاونلوډ کړی دی بیا به تاسو راشئ همدغه اپلیکیشن ته. په دغه اپلیکیشن کې بیا په سرچ کې ورته ولیکئ. نو دا سرچ چې ته راواړولو دا سرچ به تاسو ورته ولیکئ، په پښتو به ورته ولیکئ چې پوټو جي. زه ورته لیکم پوټو جي، پوټو جي سوري پوټو جي مې چې کله ورته ولیکو دا به سرچ کړئ موږ ته به یو سیټونه را خلاص شي. تاسو کتلی شئ دغه سایټ موږ ته را خلاص شو. دغه تاسو کتلی شئ دغه یو دی، دا خو ما را ډاونلوډ کړی دی، ما ته یې لیکلي دي اجرا دا موږ ته لیکل دي، نصب یې موږ ته نه دی لیکل. که دا نور چې ما نه دی ډاونلوډ کړی دا کې موږ ته نصب لیکلی دی ما ډاونلوډ کړی، ماته دغه یو سایټ راکړو. تاسو بیا دغه را ډاونلوډ کړئ لکه ما چې را ډاونلوډ کړی دی. بیا به سمپل راشئ په همدغه پوټو جي بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پوټو جي بټن باندې کلیک وکړئ به شئ نیو ته، دا نیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دا بټن باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ اډ ټیکس یو نوم به ورکړئ، کوم نوم باندې تاسو جوړوئ. زه مقصد لیکمه ریحان. کله چې ریحان ولیکو دلته تاسو سمپل ساده هغه جوړ کولی شئ لکه په دا ډول کوم ډیزاین کې چې ته غواړئ. نو زه سمپل ساده جوړوم، ډېرې کیسې هم پکې شته چې څومره په شانداره شکل تاسو جوړولی شئ. زه یې لنډ جوړوم. بیا به راشئ په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ، بیا به راوړئ دې ځای ته. زه یې لږ سایز لږ زیاتوم، دا بټن باندې به کلیک وکړئ لږ یې سایز زیات شو. نو دغه ځای باندې چې کله کلیک وکړو دلته تاسو ته ډېر مهم مختلف معلومات درکړي دي. په همدغه ځای کې راځم دې ځای ته بیخي زیات دي، که ډېر کور پکې وکړئ تاسو یو ښکلی ډیزاین شوی نوم جوړولی شئ. زه سمپل ساده نوم درته جوړوم. بیا به کله تاسو راشئ په دا ځای لیکل باندې کلیک وکړئ، دغه بلډ کړئ لږ یې غوټ کړئ او بیا تاسو راشئ مهم معلومات ته راځو. کله چې تاسو راغلی په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دا درې ډاټس بټن چې تاسو کله کلیک وکړو بیا به راشئ پر همدغه بټن باندې به کلیک وکړئ، په دغه ځای باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې به چې کلیک وکړو بیا به راشئ سخت عکس باندې به کلیک وکړئ، لږ به ورته منتظر شئ. دلته موږ ته صفحې را اړوي چې کوم ډول تاسو صفحو کې غواړئ هغه موږ ته را خلاصیږي، ټول مکمل ډول موږ ته را خلاصیږي چې تاسو په کوم انداز کې غواړئ چې تاسو ته شکل موږ پکې جوړ کړو. نو تاسو دغه کور ته ورپسې راځئ، بیخي زیات را خلاصیږي. صحیح ده ملګرو؟ نو تاسو په کوم شکل غواړئ زه تاسو ته سمپل ساده یو راخلم. زه مقصد په دغه یو کې جوړوم. بیا به راشئ دغه سایز څومره دی دغه نقطې ته مې چې فکر وي دې سایز 1500 دی که نه. بیا به دې څخه بیک شئ، شاته به شئ، بیا به راشئ په د درې ډاټس بټن باندې به کلیک وکړئ او دا کې د لومړنی یو انتخاب کړئ. دلته خو موږ سایز وکړو چې 1500 دی، لومړنی یو چې انتخاب کوم بیا به همدغه څو کوئ 1500 بي کوئ او د بل به هم 1500 کوئ. دا به تایید کړئ او بیا به راشئ دا پوسټ کړئ، را به شئ همدغه درېیم یو ته به راشئ او دلته به سخت عکس باندې به کلیک وکړئ. زه اوس همغه یو ته راځم چې مونږ یې سایز کتلی وو چې 1500 و. زه لاندې راښکته کېږم، دغه یو دی، دغه کې 1500 و. بیا به راشئ سخت باندې به کلیک وکړئ. کله چې سخت باندې کلیک وکړئ بیا به راشئ په آپشن مونږ ته یو ایډز راځي، هغه ایډز به مکمل ګورو. صحیح ده؟ راځم پر همدغه بټن باندې کلیک کوم، اوس مونږ ته یو ایډز راځي، دا ایډز به ګورو، یعنې وروسته مونږ ته دغه صفحه را خلاصیږي.
ایډز مونږ وکړو اوس مونږ ته لوډینګ اخیستی دی عکس مونږ ته راکوي. نو ملګرو اوس زه عکس درته ښیم چې عکس مونږ ته راکړي. نو یو ایډز دی دا دی هم ختم شي. نو لاندې یو مونږ ته عکس اوس راکوي لوډینګ پرې روان دی د پوسني خو چې دا خو ما مخکې پرې جوړ کړی دی. لاندې یو دی عکس به مونږ ته راکړي. نو ملګرو که چېرې تاسو ویډیو تر اوسه پورې تاسو لایک نه یې ورکړی ویډیو ته حتما لایک ورکړئ او ویډیو سبسکرایب کړئ. نور ملګرو سره یې هم شیر پکې دي ډېر ښایسته عکس په ډیزاین په شکل به جوړ کړئ. نو په همدې ډول لنډ او اسانه ډول تاسو راخیستلی شئ او ډاونلوډ کول یې له مازې ډاونلوډ ورپسې وایي بس ختم. نو تاسو په دغه تاسو کولی شئ چې ایزي او اسانه ډول خپل نوم ډیزاین کړئ. نو که ویډیو مو خوښ وي ویډیو ته ضرور لایک او سبسکرایب بټن ووهئ. مننه.